امریکا وایي د طالبانو پر وړاندې د تاوتریخجن مخالفت ملاتړ نه کوي. په سلامونه مارکله کوم د ویډیو تر پای را سره وګورئ. امریکا وایي په افغانستان کې د تاوتریخوالي وروستۍ څپه په ځیر څاري او ټینګار یې کړی چې واشنګټن د طالبانو پر وړاندې د تاوتریخجن مخالفت ملاتړ نه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان د څرګندونې د فارن ډیسک په نامه رسنۍ ته لیکلي پیغام کې کړي او په جګړه کې پر ښکېلو غاړو یې د زغم غږ کړی او ویلي دي چې د ستونزې د خبرو له لارې هوارې کړي. امریکا د طالبانو پر ضد د تاوتریخجن مخالفت د نه ملاتړ خبره داسې مهال یو ځل بیا تکراروي چې په دې وروستیو کې د افغانستان له ځینو سیمو د تاوتریخوالي زیاتېدونکي ریپورټونه را رسېدلي دي. دا و زموږ د نن ورځې خبر تر بیا چارې